السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خا د آباد اوسئ. قدرمنو خبره ده چې د الیکشن ورځې دي، وعدې هم ډېرې دي، هر څه ډېر دي، خو دغه ټولې دروغ دي. په دې پسې به نه ځو، بنیادي خبرې له راځو او دا غږ پورته کول غواړي. دا د دې قوم حق دی اصلي. دغه په دې نه څوک کار کوي، نه پې چا کار کړی دی. هغه دا چې کله د بهر ملک ته اوورسیز پاکستاني ځي، د دې ځای لکه سعودي شو، دوبۍ شو، دغه خلک چې دغه ځای ته چې کوم پاکستاني ځي که نه، دوی د میډیکل دپاره پېښور ته ځي. نو په پېښور کې خو یو لوټ مار دی، هغه سل په سله رشوت خواره دي، حرام خواره دي. دویم نمبر خبره دا ده چې د هر چا میډیکل پیل کوي ښه په قص باندې، او سنه سبانې ورته کوي، بیا یې هغه فنډینګ کړی، ځوړند یې ښودی، بیا ترې پیسې الي 1,20,000 روپۍ. یعنې کم سے کم چې ټوخی هم کوي که نو 45-40 نواله د 1,70,000 روپو پورې د پېښور دغه سنټر والا دا پیسې الي، د خلکو دا میډیکل یې پاس کوي. اوس خبره داسې ده چې هغه که د هرې پارټۍ سره د دې قوم اصل غم دا دی که نه چې دا په لکاو خلک د دې ځای نه، د سوات نه، د شانګلې نه، د بونیر د سایډ نه، دا ټول سایډ والا چې دي هغه د دې ځای نه پېښور ته ځي. نو په دې سوات په دې نږدې علاقه کې چې دی دوی له یو میډیکل سنټر پکار دی چې دا خلک ذلیله کېږي نه هلته کې، ځکه چې د دې پېښور ته چې د سوات نه خلک لاړ شي، یو خو د شپې لاړ شي په قطار کې، هلته کېناسي، اکثر ورته نمبر هم میلاو نه شي، تش تور دغه شانتې راشي. نو ملګرو دا ویډیو د دې ځان شریکه کوي، دا غږ پورته کوي د دې قوم دپاره. د قوم اصل حق دغه دی، د لارې کوڅې ټرانسفرمرې دغه پرېږده، دغه د پتندر دی، دغه ولګي. اوس هم چې دی بجلي نه وته وروسته پورې وس راغله، خو دوی نشي کولی. نو دا سنټر خو دلته کې کوله وهلی شي که چې د غریبانانو ته سهولت د تلو راتلو، دا غریبانان یو طرف ته خپل کورونه خرڅ کړي، کالي خرڅ کړي، د سعودي دوبۍ د بهر ملک تلو دپاره، بل طرف ته د په زرګو روپۍ هلته کې ځي. نو د خدای دپاره دا ویډیو شیر کړئ او دا د دې قوم حق وګڼئ، او دې دپاره ټول یو اواز شي چې په دې سوات کې، په دې ځایونو کې، که په سوات کې نه په چکدره کې دي خیر دی، که دوی ته اکثر پکې موږ کې بدنصیبه قوم هم یو که نه، یو وایي چکدره ښه ده، بل وایي سوات ښه دی، خو چې په دې نږدې ځایونو کې چې کم سے کم د خوا او شا علاقې والا هغه میډیکل په پېښور کې نه ذلیله کېږي. نو دغه یو څو خبرې وې، په لوی الله مو سپارم. سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.